سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه مسؤل ازمون یو ځل بیا د سمارټ صاحب یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د مو د کمپیوټر د اساساتو 5م درس دی او په ننني درس کې به انشاءالله موږ په ځینو موضوع باندې وغږیږو او تاسو ته به معلومات درکړو. نو د ټولو نه د مخکې که چېرته تاسو د موږ تېر درس نه وي کتلی، کوشش وکړئ هغه درس پسې وګورئ، ځکه د موږ درسونه سلسله وار دي، یو د بل په ترتیب باندې دي. او بل دا چې دا کمپیوټرونه د پوهنتون په معیار باندې دي، نو په دې خاطر باندې تاسو کوشش وکړئ تر څو پورې هېڅ کومه جلسه له تاسو څخه تېره نه شي. راځو مخته. نو ټول نه د مخکې په نننۍ جلسه کې کوم موضوعات چې دي هغه په دې ډول دي. لومړی مایکرو کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي. دوهمه موضوع شخصي کمپیوټرونه یا هم پرسونل کمپیوټر کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي او په څو ډولو یا په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، چې انشاءالله هغه ډولونه به یې موږ هم ووایو. راځو بل کمپیوټرونو کټګوري چې د هغه لپټاپ کمپیوټرونه دي او بل چې دي هینډ هیلډ کمپیوټرونه دي. نو په همدغه ډول دغه ځینې موضوعات وو چې غوښتل مې په دغو جلسه کې تاسو ته یو څه روښانه کړو. راځو لومړی مایکرو کمپیوټرونه پېژنو چې مایکرو کمپیوټرونه کوم دي، کوم خصوصیات لري او چېرته استفاده کېږي. لومړی دا ډول کمپیوټرونه د حجم، سرعت او قیمت له لحاظه په کم لګښت ترلاسه کېږي. مایکرو کمپیوټرونه نو کېدای شي تاسو د مایکرو په معنا باندې هم پوهېږئ چې کوچني ته ویل کېږي. نو چې کله کوچنی شوه، حجم، سرعت، قیمت له لحاظه په کم لګښت ترلاسه کېږي. په تېر درس کې مو هم د دغو یادونه کړې وه چې د سرعت، حجم او د قیمت د لحاظه په کم لګښت ولې دي او څنګه ترلاسه کېږي. راځو مخته. مایکرو د کوچني په معنا سره کارول کېږي، نو نسبت نورو کمپیوټرونو ته حجم ډېر کوچنی دی. مایکرو کمپیوټرونه شخصي یا هم پي سي چې مخفف د پرسونل کمپیوټر دي کمپیوټرونو ته هم ویل کېږي. یعنی مایکرو کمپیوټرونه پي سي کمپیوټرونو یا پرسونل کمپیوټرونو ته هم ویل کېږي. دوهم نوم دی. په ځینو کتابو کې تاسو ته مایکرو کمپیوټرونه نه بلکې شخصي یا هم کوچني کمپیوټرونه تر عنوان لاندې ویل کېږي. راځو مایکرو کمپیوټرونه په 1980 کال کې رامنځته شول. نو شخصي کمپیوټرونه هغه کمپیوټرونو ته ویل کېږي چې په عین وخت کې ورڅخه یوازې یو کاروونکی کار اخیستلی شي چې هغه ته یوزر ویل کېږي. شخصي کمپیوټرونه هغه کمپیوټرونه دي چې په عین وخت کې یوازې ورڅخه یو کاروونکی کار اخیستلی شي چې هغو ته یوزر ویل کېږي. مثلا که شخصا زه ځان درته وښیم، زه یو یوزر د خپل شخصي یا پرسونل کمپیوټر یم، نو په عین وخت کې د ما کوم کمپیوټر چې دی اوس په هغو کې تاسو ته سلایډونه ښودل کېږي او بل څوک نشي کولی چې په دغو کې کار وکړه، نو دغو ته مایکرو کمپیوټرونه ویل کېږي. راځو مخته. شخصي کمپیوټرونه په څو ډولو باندې ویشل شوي؟ په 2 ډولو باندې شخصي کمپیوټرونه ویشل شوي. لومړی ډیسکټاپ کمپیوټر او دوهم پورټیبل کمپیوټرونه دي. پورټیبل کمپیوټرونه بیا په خپله په 2 برخو باندې ویشل شوي چې هغه به انشاءالله په خپله په خپل ځای کې موږ وایو. راځو نمونې یې ګورو. کوم مایکرو کمپیوټرونه پخواني مایکرو کمپیوټرونه چې وو هغه په دغه ډول جوړښت یې درلوده. دا یې هم دغو پخوانیو مایکرو کمپیوټرونو ډول دی او په همدغه ډول د اوسنیو کوم مایکرو کمپیوټرونه چې دي هغه تاسو دلته کتلی شئ. ځو مخته. نو راځو یوه نمونه د مایکرو کمپیوټر ګورو. تاسو په سکرین باندې هغه کتلی شئ. نو دا هم یوه نمونه د مایکرو کمپیوټرونو ده. مایکرو کمپیوټرونه موږ وپېژندل. اوس راځو ډیسکټاپ کمپیوټرونو ته بیا هم ویلي وو چې هغه په 2 ډولونو باندې دي. د هغو 2 ډولونو څخه لومړی ډول چې دی ډیسکټاپ کمپیوټر دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته میزي کمپیوټر هم ویل کېږي، ځکه ډیسک میز ته ویل کېږي. ټاپ دغو سطحې ته ویل کېږي، یعنې هغه میزونه چې د میز په سطحه یا په میز باندې ایښول کېږي. نو ما په پښتو کې دوی ته نوم ورکړی میزي کمپیوټرونه. کېدای شي په ځینو نورو نومونو باندې هم په پښتو کې یادول شوي وي. راځو مخته. دا ډول کمپیوټرونه په میزي باندې ایښودل کېږي، نو ځکه ورته ډیسکټاپ کمپیوټرونه هم ویل کېږي. ولې ورته ډیسکټاپ کمپیوټرونه ویل کېږي چې دغو دلیل ما هم دلته زده کړه. دا کمپیوټرونه د لاندې جلا جلا برخو څخه جوړ شوي. د کومو برخو څخه جوړ شوي دي؟ راځو زده کوو. لومړی د سیستم برخه یا هم سیستم یونټ. په دې برخه کې پروسس، حافظه وګورئ. په دې برخه کې څه شی شامل دي؟ پروسس دی، حافظه ده
او اصلي دړه یا هم مادر بورډ دی او بل پورتونه دي او ځینې نورې مهمې برخې هم په دغه کې شاملې دي. یعنی سیستم کې کومې برخې شامل شولې؟ پروسس، حافظه، اصلي دړه یا هم مادر بورډ، پورتونه او ځینې نورې مهمې برخې. پورتونه چوش ته ویل کېږي؟ انشاءالله هغه به موږ په راتلونکو جلسو کې ووایو. صرف یو یادونه درته کړم، کوم ماوس چې تاسو د کمپیوټر سره وصل کوئ هغه کیبل چې چیرته داخلي هغو ځای ته پورت ویل کېږي چې بیا هر یو ځان ته نمونه لري. ځو مخته. ځینې نورې برخې چې دي جلا برخې موږ ویلې چې د څو جلا برخو څخه جوړ شوی. یو مانیټور دی، کیبورډ دی او ماوس دی. ځینې نورې برخې هم شته خو هغه مهمې برخې دلته موږ وغوښتل چې تاسو ته یو لنډه یادونه وکړو. راځو د میزي کمپیوټرونو ځینې نمونې تاسو دلته کتلی شئ چې موږ ویلې چې هغه د جلا برخو څخه جوړې دي، یعنې برخې یو د بل څخه جلا دي. لکه دغو کوم مانیټور چې دی په همدغه ډول دغو سی پي یو، ماوس، کیبورډ، دغه ټولې برخې څنګه دي؟ جلا دي. سی پي یو ته یې اصلا موږ دلته سیستم یونټ نوم هم ورکړلی دی چې دغو ته ویل کېږي. نو په همدې ډول دا هم تاسو بل تصویر کتلی شئ. ځو مخته. سمه ده. او دا هم د ډیسکټاپ کمپیوټر یوه نمونه ده چې تاسو دلته په سکرین باندې کتلی شئ. موږ ویل چې هغه د میز په مخ یا په سطحه باندې ایښودل کېږي، ځکه ورته ډیسکټاپ کمپیوټر ویل کېږي. په جلا برخو جوړ دی، لکه ماوس، کیبورډ، مانیټور، سی پي یو یا هم سیستم یونټ، دی هم لاسپیکر دی. نو ځکه ورته میزي کمپیوټرونه ویل کېږي او جلا برخې هم تاسو وپېژندلې. ځو مخته. دوهمه کټګوري پورټیبل کمپیوټرونه وو، یا هم هغه کمپیوټرونه چې انتقالي یا د انتقال وړ کمپیوټرونه دي. راځو پیژنو چې دا کوم کمپیوټرونه دي. دا ډول کمپیوټرونه کم حجم لري او یو لاسي بایک ته ورته جوړښت لري چې په اسانۍ سره یو ځای څخه بل ځای ته د انتقال وړ دي. پورټیبل یعنی انتقال وړ، یعنی هغه کمپیوټرونه چې د انتقال وړ دي. اما ډیسکټاپ کمپیوټرونه هم د انتقال وړ دي، سمه ده، خو هغه برخې څنګه دي؟ جلا دي، یو د بل څخه جلا دي. ډېر کوم پورټیبل کمپیوټرونه دي چې ټولې برخې یو د بل سره واصل دي یا دننه په دغو کمپیوټر کې دي، سمه ده. اما د اوسني ټکنالوژۍ له برکته اوس دا کمپیوټرونه په یو جیب کې هم ګرځولی کېږي یا ګرځولی شو. نو موږ دلته وویل چې دا لاسي بایک ته ورته کمپیوټرونه دي چې یو ځای څخه بل ځای ته د انتقال وړ دي. نو اوس اوسني کومه ټکنالوژي چې ده دغه د برکته اوس ډېر کوچني کمپیوټرونه تولید شوي دي چې هغه موږ په جیب کې هم ګرځولی شو. دا کمپیوټرونه دایمي برق ته اړتیا نه لري، یعنې کولی شي د 3-4 ساعتونو لپاره له خپلې بیټرۍ څخه کار واخلي. دا کمپیوټرونه نور کمپیوټرونه کوم چې هغو دایم الوقت برق ته اړتیا لرله، دا کمپیوټرونه دایم الوقت برق ته اړتیا نه لري او کولی شي د خپلې بیټرۍ څخه د 2-3 او تر دونه هم پورته ساعتونو دپاره کار وکړي. نو ځو مخته. ډیسکټاپ کمپیوټرونه هم انتقال وړ دي. نو د پورټیبل اصطلاح یوازې یو نوم فرض کولی شو. مثلا کېدای شي دلته ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې ډیسکټاپ کمپیوټرونه هم موږ د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالولی شو. اما د پورټیبل کمپیوټرونو تر عنوان لاندې کمپیوټرونه کوم چې دي هغه تاسو دلته اوس کتلی شئ چې کومو کمپیوټرونو ته موږ پورټیبل کمپیوټرونه ویلی شو. دا یوازې یو نوم فرض کوي چې په دې باندې ایښودل شوی دی. راځو. د پورټیبل کمپیوټر ځینې نمونې په لاندې ډول دي. موږ ویلې په اصل کې پورټیبل کمپیوټرونه چې دي هغه پخپله په دغو دوو کټګوریو باندې ویشل شوي دي. لاپټاپ کمپیوټرونه دي او هینډ هیلډ کمپیوټرونه دي چې دا ځینې نمونې دي او یا هم ویلی شي چې په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. راځو د پخوانیو کوم پورټیبل کمپیوټرونه چې په هغو وخت کې رامنځته شوي وو د هغوی یوه نمونه تاسو دلته کتلی شئ چې دا یو لاسي بایک ته ورته ده. او په اوسني وخت کې کمپیوټرونه کوم چې دي هغه خو ډېر کوچني کمپیوټرونه دي. ما ویل چې هغه په یو جیب کې هم تاسو کولی شئ چې ویې ګرځوئ. ځو مخته. راځو اوس پورټیبل کمپیوټرونه ځینې نورې نمونې ګورو. دا د اوسنۍ ټکنالوژي په اساس باندې دي
او کوم پخواني چې وو پورټیبل کمپیوټرونه په دغه ډول وو چې تاسې دلته کتلی شئ. دومره کوچنی سکرین، کیبورډ او سی پي یو یې چې ټول په یو ځای کې څه ورسره شوي وو. ځو مخته لاپټاپ کمپیوټرونه پیژنو. لاپټاپ کمپیوټرونه دا هغه کمپیوټرونه دي یا هم دا کمپیوټرونه کوچني کتاب ته ورته جوړښت لري چې په زنګانونو باندې ایښودل کېږي، نو ځکه ورته لاپټاپ کمپیوټرونه ویل کېږي. نو په انګلیسي باندې خو ماشاءالله تاسو مطمئن چې تمانم ډېره زده ده. نو لاپټاپ تاسو په خپله پېژندئ چې لاپ چوش ته ویل کېږي او ټاپ یعنې د کوم دلته موږ یادونه وکړه چې د زنګانو دغو سطحې ته چې کله موږ په چوکۍ باندې کښېنو دغو ته یا هم په مځکه باندې موږ پښې وځغېږو داسې کښېنو، نو دا کمپیوټر چې کله دلته په د خپلو زنګانو باندې ایږدو دغو ته لاپ ویل کېږي، لاپ ټاپ یعنې هغه سطحه یې. نو ځکه ورته لاپټاپ کمپیوټرونه هم ویل کېږي. دا یو دلیل و. د لاپټاپ کمپیوټرونو ټولې پرزې یو د بل سره تړلی جوړښت لري چې مخکې مې وویلې ډیسکټاپ جلا جلا وي پرزې او برخې د دوی ټولې کومې پرزې چې دي جوړښت یې څنګه دی وصل شوی دی، یعنې ټولې موجود دي. که تاسو دغو ماوس وګورئ هم دلته موجود دی، کیبورډ، سکرین یا هم مانیټور یې ورته ویلی شم. نو دلته ټول تاسو کولی شئ چې په یو کمپیوټر کې دا هر څه ترلاسه کړئ. راځو د شبکې او د بي سیم لپاره ځانګړي پورټونه لري. د شبکې او د بي سیم لپاره لاپټاپ کمپیوټرونه ځانګړي پورټونه لري. نو پورټ مې په تېره جلسه کې هم تاسو ته په لنډ ډول وښوده چې پورټ چوش ته ویل کېږي، چې هغو د طریقې موږ کمپیوټر ته ډیټا واردولی شو چې په تعریف کې موږ مخکې هم ویلي وو. یا هم هغه کې په ساده ډول سره زده کړئ. مثلا پورټ کله چې موږ ماوس یا لاسپیکر یا هم مایک کمپیوټر ته وصل کیو هغو ځای یا هغو نقطې ته چې هغلته وصل کېږي هغو ته پورټ ویل کېږي. نو په همدغه ډول سره راځو بلې نقطې ته. د برق د قطع کېدو سره نه خاموشیږي، یعنې له خپلې بټرۍ څخه څنګه کوي استفاده کا. دا هم کوم لاپټاپ کمپیوټرونه چې دا هم د خپلې بټرۍ څخه استفاده کا. اوس راځو بټرۍ پېژنو. هغه بټرۍ چې د بیا چارج کېدو وړتیا لري په دوه ډوله دي. نو دا هم یوه اوږده موضوع ده، خو نه غواړم چې موږ په دو کې ډېر ژور لاړ شو. نو موږ دلته دوه ډوله بټرۍ لرو. هغه بټرۍ چې چارج کېږي د بیا چارج کېدو وړتیا لري. لومړنی چې دی نیکل بیسډ بټرۍ دي، سمه ده. بل دوهم چې دی لیتیم بیسډ بټرۍ دي یا هم بیسټ هغه ته ویل کېږي، اساس ته ویل کېږي. سمه ده چې یو د لیتیم مربوط دی، بل د نیکل مربوط راځي. نو یعنې بټرۍ چې کومې دي، نو کیدای شي لیو دغه کومه لیکنه چې تاسو ګورئ نوم د مخففات د لیتیم په اساس چې کوم بټرۍ جوړې شوې د بیا چارج کېدو دي. نو که تاسو د خپل کمپیوټر بټرۍ وباسئ نو تاسو به دا هلته وګورئ چې تاسو بټرۍ د کومې ټکنالوژۍ په اساس باندې جوړه ده. ځو مخته. دا هم یوه نمونه د بیا چارج کېدونکو بټریو څخه ده. راځو د لاپټاپ کمپیوټرونو نمونې ګورو چې کوم کمپیوټرونو ته او څنګه دي. وګورئ ماوس یې هم تاسو دلته کتلی شئ، ټچ بورډ ورته ویل کېږي. همدغه ډول کیبورډ یې، سکرین یې تاسو کتلی شئ، او په همدغه ډول پورټونه دغو ساحو ته پورټونه ویل کېږي، لکه دا اوس مې تاسو ته یادونه وکړه. ځو مخته. او دا هم یو نمونه د لاپټاپ کمپیوټرونو ده. راځو هینډ هیلډ کمپیوټرونه پېژنو چې هینډ هیلډ کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته کې یا هم لاسي کمپیوټرونو ته هم موږ ویلی شو. لاسي کمپیوټرونه دا هغه کوچني کمپیوټرونه دي چې په یو لاس نیول کېږي او په بل لاس باندې کنټرول کېږي. یعنې تاسو یو موبایل هم فرض کړئ چې په یو لاس باندې نیولی وي او په بل لاس باندې موږ هغه کنټرول کړو. خو خیر دا ځینې ډېر چابک دي په یوه لاس باندې نه پوهېږم ماته چل نه راځي، په یوه لاس باندې ډېر ښه کنټرول لري. سمه ده. نو راځو دوهمې نقطې ته. حمل او نقل یې ډېر اسان دی،
یوازې په یو جیب کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کېدلی شي. دغه کمپیوټرونه چې په یو لاس باندې کنټرولي خامخا به نقل او حمل یې چې دوی ډېر به ساده او اسان وي. د ژوند په روزمره کارونو کې لکه ماشین حساب، د معلوماتو ترلاسه کول، یادښت او نورو لپاره استفاده کیږي. نو معلومداره خبره ده چې یو ټلیفون څوک د چوش دپاره په جوب کې ګرځي، تر څو پورې دغه د ژوند روزمره کارونه لکه ماشین حساب، د معلوماتو ترلاسه کول، په هغو کې یادښت او ځینې نورو کارونو دپاره له دغه کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي. راځو دا ډول کمپیوټرونه کوچني صفحه او کوچنی حجم لري چې په کیبورډ، ماوس او اشارې سره کنټرولېږي. مخکوني کوم کمپیوټرونه چې وو په کیبورډ باندې او په ماوس باندې کنټرول کېدل، خو وروسته اشارې یا هم کوم چې ټچ سیستم چې رامنځته شولو یا هم انډراید اپریټینګ سیستم چې کله رامنځته شولو، نو بیا د اشارې په اساس یا هم د ټچ کولو په اساس باندې رامنځته شول. راځو دا ډول کمپیوټرونو ته PDA کمپیوټرونه هم ویل کېږي، یعنې د PDA مخففات کوم چې دي پرسونل ډیجیټل اسسټنټ ته ویل کېږي. PDA یعنې لاسي کمپیوټرونو ته PDA کمپیوټرونه هم ویل کېږي. ځو مخته. نو د دې سره د موږ نننۍ کومه جلسه چې پای ته ورسېدله، نو کوشش وکړئ تر څو پورې د موږ درسونه په خپلو فیسبوک صفحو، ګروپونو، یعنې کوم ځای چې تاسو ته اختیار شته دی هلته یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، تر څو پورې په وړیا ډول سره بدون له دې نه چې دوی فیس ورکړي دغه کورسونو څخه استفاده وکړي. نو دې ته ویل کېږي هم خرما هم ثواب. سمه ده. نو د یو لوی او پرمختللي افغانستان په هیله تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. ښاد او اباد اوسئ. خدای پامان.